د هرات د زلزله ځپلو په اړه تازه او نوی خبر. اوچا د هرات له اول زلزلې راهیسې شاوخوا 18,000 کسان اغیزمن شوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي د هرات له اول زلزلې راهیسې شاوخوا 18,000 کسان اغیزمن شوي دي. د ادارې په یوه بیان کې ویلي چې له زلزلې د اغیزمنو کسانو شمیر ښایي لوړ شي. پرون هم یوې زورورې زلزلې هرات لړزولی چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې په وینا 112 کلي یې زیانمن کړي دي. په ورته مهال د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد په هرات کې د زلزله ځپلو وضعیت ډیر خراب او جدي وباله او ویل چې هغوی ډیرو مرستو ته اړ دي. هغه پرون چهارشنبې په یوه خبري غونډه کې ویل چې سرپناه د هرات د زلزله ځپلو یوه اساسي اړتیا ده. عباد وویل موږ ته دا ثابته ده چې که چیرې دا خلک تر یوې میاشتې پورې په خیمو کې ګزاره وکړي خو ښایي له هغې وروسته په خیمه کې ژوند کول ډیر ستونزمن وي. ملګرو دا به زموږ چمتو شوی ویډیو که تاسو هم د ویډیو په اړه څه نظر لرئ موږ سره کمنټ کې شریک کړئ. تر بیا ښه وخت ښې چارې.